د احساس موږ دلته ذکر وکړو. ستا میسج بلکل نه اورم، دا به وروسته واورم او هر څه چې دې ویلي خو هغه ځای کې ناست یو سرتاج ستا خبره کوله وي دلته احساس ته راغلي او جومات بس هلته ناست نو ستا میسج پکې راغلو ریکارډینګ کې هم ناست یم خو زه دا خبره به پکې راولم. بورا د خېټې غم اغستې په ګل نه دی مین. بورا د خېټې غم اغستې په ګل نه دی مین، چې په ګلونو څوک مین وي په ازغو. ډېر خیبرمان صاحب خبره دا خو یو شل ځله ووایه. مننه. بورا د خېټې غم اغستې په ګل نه دی مین. د خېټې غم اغستې په ګل نه دی مین. نه صحیح دی، ها دې ځای کې لږ کټ شوی دی. او ګن دغه کټ یاد وګڼه، کټ نه دی سي لږ ښکته که لږ دغه یې که معمولي غونډه کې دی ته وایم چې بس دی بلې هلته بس بس راځه اوس ښکلی خو راته من که نه. ډېر زبردست. زه پکې څنګه وم مشهور ښکارېدم. څنګه چې ته پکې سمولي صاحب غونډه نه وای څنګه چې ښه سټارټ ته راوختي چې چا دروغ او چا رښتیا چغې وهلې سم قیامت نو هر چا چغې وهلې. چا دروغ او چا رښتیا چغې وهلې سم قیامت نو هر چا چغې وهلې. د لالي د مرګ خبر خدای دروغ کړي ټوله لاره باندې دا چغې وهلې. ډېر د لالي د مرګ خبر خدای دروغ کړي ټوله لاره باندې دا چغې وهلې. د جانان نه بغیر مرم نه پاتې کېږم یو سړي خوب کې بېګا چغې وهلې. ډېر د جانان نه بغیر مرم نه پاتې کېږم یو سړي خوب کې بېګا چغې وهلې. خیال دې هجوم کې هېڅوک اشنا نه و خیال هر سړي ناشنا چغې وهلې. ډېر د لرې نه به ستا په اشاره راپاڅېده ریباره لیونۍ زړه بوده راپاڅېده چې زیرې به پې تا کله د یار د راتلو وکړو د ډېرې خوشحالۍ به پرېواته راپاڅېده چې سترګه د سبا به کله وخته یارانو د یار غم به بس سم زما سره راپاڅېده. زما په دې غزل کې ما له دغه زور پوره و زما په دې غزل خو به کاڼه راپاڅېده او بیګا مې تبالو له سترګه رپله پټه نه کړه کاروان دې د یادونو ارغښته راپاڅېده. هغوی ناکام وي چې د بل په اشارو ګرځي په لاسو نه ګرځي دا ټول خلک پښتو ګرځي. ډېر هغوی ناکام وي چې د بل په اشارو ګرځي په لاسو نه ګرځي دا ټول خلک پښتو ګرځي. چېرته په سلو کې به یو سړی په ویښه ګرځي زما په خیال خو دا یو کم سل په اوږدو ګرځي. ډېر او ما ته به پلار ویل بچیه په خپل سوري ګرځه څوک چې د خپله سوري اوزي په غرمو ګرځي ډېر او په ځینې خلکو پسې یو قدم تلل نه دي پکار. په ځینې خلکو پسې یو قدم تلل نه دي پکار په ځینې خلکو پسې خلک په مودو ګرځي. ډېر ښه او بورا د خېټې غم اغستې په ګل نه دی مین. بورا د خېټې غم اغستې په ګل نه دی مین چې په ګلونو څوک مین وي په ازغو. ډېر خیبرمان صاحب خبره دا خو یو شل ځله ووایه. مننه. بورا د خېټې غم اغستې په ګل نه دی مین. د خېټې غم اغستې په ګل نه دی مین چې په ګلونو څوک مین وي په ازغو ګرځي. ډېر او په ما د خپله ځانه ګرانو ما په سر ګرځول ما په سر ګرځول اوس هغه خلک دي چې ماله په مزغو ګرځي. ډېر او سرتاجه نن سبا د خپلو یاري چوپ تاوان دی. سرتاجه نن سبا د خپلو یاري چوپ تاوان دی
نن سبا ټول ښکلي سرتاجه پر اوپو ګرځي. ډېر نن سبا ټول ښکلي سرتاجه پر اوپو ګرځي. ډېر ښه. تمامه شپه په دغه باب باندې خبره کېده، کله په سم کله خراب باندې خبره کېده، او چا ویل ښه دی، چا ویل نه دی، چا ویل نه یو خبر. چا ویل ښه دی، چا ویل نه دی، چا ویل نه یو خبر، چې په دې ښار کې انقلاب باندې خبره کېده. ډېر ښه دی. او دا سور د مینې دی، دا سپین پکې د امن نښه، دوه مین ناستو او ګلاب باندې خبره کېده. ډېر ښه دی یار. دا سور د مینې دی، دا سپین پکې د امن نښه، دوه مین ناستو او ګلاب باندې خبره کېده. ورته به ټولې کیسې وکم د دې خپلې خاورې، که چېرته هلته په عذاب باندې خبره کېده. ډېر ښه دی یار. مننه. ورته به ټولې کیسې وکم د دې خپلې خاورې، که چېرته هلته په عذاب باندې خبره کېده. او خیال زما د زړه سرونه چیړي ومې ویل، د همایون صحیح رباب باندې خبره کېده. ډېره مننه. ارشاد. ډېر ښه شعرونه یاره. مات یمه رامات یمه پرېوتی یم، زه د ژوند د لارو چارو وتی یم، او که نه، او نه یم خبر در ورځ شپې نه یار، دومره ستا په عشق کې ننوتی یم، اوس هم چې ساه اخلمه سلګی وخم، ستا د هجر اور نه چې راوتی یم، داسې راته مه ګوره په بد نظر، ګل یم مازغو کې چې انختی یم، او ستا د مخ ته خال په تور تارو پسې، زه بالول د باز غوندې الوتی یم. ډېر ښه دی یاره. ښه مقطع نه ده یاره. ډېر. ته بیا ووایه. ستا د مخ ته خال په تور تارو پسې، زه بالول د باز غوندې الوتی یم. ډېر ښه دی یاره. ډېر ښه دی. زه به دغه څو شعرونه درته ووایم، خیال به وي چې د چغو او کریکو نه ساز نه جوړېږي. چغو کریکو نه ساز نه جوړېږي، د حقیقت نه مجاز نه جوړېږي. او پسې محمود د ځان نه مه جوړوه، د هر یو ښکلي ایاز نه جوړېږي. ډېر ښه دی یار. د ځان نه مه جوړوه. پسې محمود د ځان نه مه جوړوه، د هر یو ښکلي ایاز نه جوړېږي. که خر 9.5 سوه نارې ووخي، د د زمري یو اواز نه جوړېږي. ډېر ښه دی. بچې محنت کوه، محنت ښه شی دی، تشو خبرو نه جاز نه جوړېږي. او چې د ټپس د جالې پر ووخي، ګورې بچې ته د باز نه جوړېږي. ډېر. د معاشرې عکاسي څنګه وکم، څه ووایم؟ د معاشرې عکاسي څنګه وکم، څه ووایم؟ ورته سرتاجه د کتلو انداز نه جوړېږي. ډېر ډېر. په لاسو رانغلو یار سر وخوړو، زمونږ بس انتظار سر وخوړو. ډېر ښه دی یار. په لاسو رانغلو یار سر وخوړو، زمونږ بس انتظار سر وخوړو. د چا په تمه چې ساه اخسته، خبر شوم هغه بیمار سر وخوړو. ډېر ښه دی یاره. بیا ووایه. د چا په تمه چې ساه اخسته، خبر شوم هغه بیمار سر وخوړو. جونه په کور ځوانان په بل وطن شو، ځکه چینی او چینار سر وخوړو. ډېر ښه. او کېدای شي ټول ځوانان په خپل وطن شي، بس که درخم او دینار سر وخوړو. کېدای شي ټول ځوانان په خپل وطن شي، بس که درخم او دینار سر وخوړو. خیال یاران چې مخالف ولاړ دي، بس خلی ولی اعتبار سر وخوړو. خیال یاران چې مخالف ولاړ دي، بس خلی ولی اعتبار سر وخوړو. ډېره مننه. خیر شه. چې ستا په مینه کې هجران ته ګورم، اسویلې وکم اسمان ته ګورم، خیال مې شي ستا او د رقیب خندا ته، بیا خپل رخي رخي ګریوان ته ګورم. د ګل په شان ځواني مې خاوره شوله، په محبت کې لا تاوان ته ګورم، په موسیدلې انداز جاړم پکې، په توره شپه کې چې باران ته ګورم،
په موسېدلي انداز جاړم پکې په توره شپه کې چې باران ته ګورم بالوله زخم پې د زړه ښه کېږي چې د میراث پل کو سندان ته ګورم. انور خیال به دغه هم نوی کلام دی لیکلی مې هم لا نه دی چې د ځان نه وتی ومه ځکه په ځان نه پوهېدم. د ځان نه وتی ومه د ځان نه وتی ومه ځکه په ځان نه پوهېدم، په خپل ریښې ریښې شلېدلي ګریوان نه پوهېدم او ملګرو روغ ومه خو خلکو ته پاګل ښکارېدم. ملګرو روغ ومه خو خلکو ته پاګل ښکارېدم. د ډېره سوخته په لمبو د نیران نه پوهېدم او ما به د هر ښکلي دروغ وینا رښتیا ګڼله. ما به د هر ښکلي دروغ وینا رښتیا ګڼله. زه د دې دور د ټګۍ په زبان نه پوهېدم او د ارمانونو انبارونه مې په سر ګرځول. د ارمانونو انبارونه مې په سر ګرځول، په خپل معصوم نیمګړي ارمان نه پوهېدم. پتلو یې هر سړي د اوښکو په ځای وینې توی کړې. پتلو یې هر سړي د اوښکو په ځای وینې توی کړې. سرتاجه ګوره په راتلو د جانان نه پوهېدم. د لاسو نښې د لالي خرڅوي چې لیونی د لاس بنګړي خرڅوي. د لاسو نښې د لالي خرڅوي چې لیونی د لاس بنګړي خرڅوي او د ځینې خلکو د پیغور د لاسه راله د پوزې میخه کې خرڅوي. د ځینې خلکو د پیغور د لاسه او راله د پوزې میخه کې خرڅوي او غربت تنګ کړی کله ځانه تنګ دی. د سړی ولې زندګي خرڅوي؟ غربت تنګ کړی کله ځانه تنګ دی. دا سړی ولې زندګي خرڅوي او خپل ارمانونه یې په لاس لیکلي. بالوله خپل ارمانونه یې په لاس لیکلي، یو څوک په ښار کې سپېلني خرڅوي. او خدایه نامې نه د قربان او لوګې خیال به تر څو د غره لرګي خرڅوي. مننه خدای نامې نه د قربان او لوګې خیال به تر څو د غره لرګي. ډېر ښه دی یاره. ډېره مننه.